نظم دی چې د خدای پیدا له ټولو انسانانو سره وه د خدای پیدا له ټولو انسانانو سره وه باغوان نه وم خو مینه مې ګلانو سره وه غوټۍ ځکه ګل نه شوه چې په کلکه باندې و کرلی مې یو ګل د ژوند په ځمکه باندې و د حد نه مې هم زیاته بلا مینه ورته ورکړه د اوبو پر ځای مې خدای شته د زړه وینه ورته ورکړه او کیسه داسې وه ژوند و زندګي وه روانه څه ډکه له دردونو وه څه ډکه له خفګانه شاعر ومه لیکل به مې شعرونه څه ناڅه ژباړل به مې قلم باندې غمونه څه ناڅه د ژوند په دایره کې یو څو خلکو پیژندلم په نوم د یو شاعر یې رسنیو کې لیدلم د ژوند په دایره کې یو څو خلکو پیژندلم په نوم د یو شاعر یې رسنیو کې لیدلم د فقر او غربت کیسه زما وه هغه وخت زما د شعري ټولګې انتها وه هغه وخت زما هم یو ساده غوندې ژوندونو په دې ښار کې زما هم یو وړوکی کتابتونو په دې ښار کې سحر به چې راپاڅېدم نو تلمه کتابتون ته ماښام به بیرته کور ته تلم د مور غېږ ته سکون ته خو ژوندو د اوبو په سر خلک وم روان وم ځواني وه هیلې زیاتې وې زه دوو کې حیران وم حیران پاتې وم داسې دې بې کیفې زندګۍ ته یو ورځ به کتابتون ته تلم یو ورځ به مزدورۍ ته زما ډېره بې خونده او بې کسه زندګي وه والله چې ډېره سخته وه بې وسه زندګي وه نه کېده نه ونه شوه په دومره بې وسۍ کې ارمان مې د شعري ټولګې و نه کېده نه ونه شوه په دومره بې وسۍ کې ارمان مې د شعري ټولګې د چاپ و زندګۍ کې زما د زړګي وینې ورته سمه بهېده زمونږ کچه کوټه وه چې مدام به څڅېده زما د زړګي وینه ورته سمه بهېده زمونږ کچه کوټه وه چې مدام به څڅېده یو زوړ غوندې صندوق کې مې وه ایښي په کوټه کې ما چاپ ته راټول کړي وو شعرونه کتابچه کې په زړه مې د کتاب د چاپ ارمان وورېده یوه شپه ښه په شړق باندې باران وورېده په زړه مې د کتاب د چاپ ارمان وورېده یوه شپه ښه په شړق باندې باران وورېده زما به وه قسمت کې د بل چا کره هغه شپه زه تللی وم د مور سره ماما کره هغه شپه زما به په قسمت کې د بل چا کره وه هغه شپه زه تللی وم د مور سره ماما کره هغه شپه ما ویلې زه ویده شم سترګې زما نه پټېدې د کور راسره غم و چې کوټې مو څڅېدې ما ویل چې زه ویده شم سترګې زما نه پټېدې د کور راسره غم و چې کوټې مو څڅېدې شپه تېره ناقراره شوه سحر شو را روان شوم ملا ځان نه مخکې را بهر شوم را روان شوم په منډه ور دننه شوم د کور په دروازه کتل مې چې لوېدلې وه زموږ زړه کوټه زما د شعري ټولګې تر ارمانه پورې لاړه او یوه چغه مې خولې نه تر اسمانه پورې لاړه حیران وم څنګه لرې کړم دا باره د کوټې تنها مې ځان ته لرې کړله خاوره د کوټې اول د زوړ صندوق په لورې لاړمه په منډه کتل مې په اوبو کې وه زما د غزل څنډه اول د زوړ صندوق په لورې لاړمه په منډه کتل مې په اوبو کې وه زما د غزل څنډه زما د غزلونو هر اندام ټوټې ټوټې و یوازې سلامت پکې دا پوخ د کتابچې و دا څړیکه د تندر مې په مغزو راخطا شوې ما ویلې که کوټه مې په بچو راخطا شوې دا څړیکه د تندر مې په مغزو راخطا شوې ما ویلې که کوټه مې په بچو راخطا شوې سهرابه زما تنکي تنکي شعرونه شهیدان شول سهرابه زما غزلې او نظمونه شهیدان شول بیا یې وویل هغه وروستی بیت سهرابه زما تنکي تنکي شعرونه شهیدان شول سهرابه زما غزلې او نظمونه شهیدان شول سهرابه زما غزلې او نظمونه شهیدان شول وا جي ډېر ښایسته وایي نه شاعر یم نه غزل شمه لیکلی دا چې لیکم دا دردونه دي جانانه سلامونه ستړي مه شئ هیله ده ټول روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ نن نو راسره ګران ملګری جاوید سهراب مدني فعال ژورنالیست او لیکوال یو ښایسته نظم باندې ونازولو دی چې جاوید سهراب څوک دی له ده د خدای نه وړو سهراب صاحب ستړي مه شئ که په پیل کې راته همدا ووایي چې جاوید سهراب څوک دی مننه تاسو ښه راغلی ستړي مه شئ خدای مو آباد لره او هڅې مو د ستایلو دي او تل مو دغه ورک شاعران او ورک هغه لیکوالان چې ورک دي تاسو خلکو ته ورپېژندلي دي او کور مو ودان
سهراب ساده سړی دی او لکه نورو انسانانو غوندې بس د خلکو مینه ده او د خلکو ستاینې دي چې یو څو خلکو کې یعنی مونږ پېژني خلک. جاوید سهراب خپلې لومړنۍ زده کړې چېرته پیل کړې، چېرته پیدا شو، که په دې اړه مونږ ته ووایې. ډېره زیاته مننه. لومړنۍ زده کړې خو ما د ننګرهار په جوی هفت کې چې هغې وخت کې منځني ښوونځي په نوم یادېدو تر شپږم ټولګي مې هلته زده کړې وکړې او هغې نه بعد بیا راغلو کابل ته. کابل کې په حاجي عبدالقدیر لیسه کې مې تر 12مه صنفه پورې زده کړې وکړې. هغې نه بعد بیا په خانې نور کې د کمپیوټر ساینس ښوونځي په بخش کې مې زده کړې وکړې چې کوم اسناد چې وو هغه مې لاسته راوړل. هغې نه وروسته بیا لاړم پېښور ته او پېښور کې مې بیا لوړې زده کړې د آی ټي په بخش کې وکړې. ډېر ښه. لامل څه و چې شعر لیکلو ته مخه وکړه؟ مننه. خبره داسې وه چې بعضې یاران بعضې ملګري وایي چې سړی اول مینېږي که نه نو بیا شاعر شي، خو زه چې فکر کوم زه اول شاعر شوم بیا مین شوم. بیا مین شوې او هغه مین هم په شعر باندې شوم که نه په شاعرۍ باندې شوم. نو دا د هېواد ناخوالې او دا ستونزې دا دردونه ډېری داسې ځوانان شاعران کړل او سړی دې ته هڅوي ولې چې دا د زغملو نه دي دا اوسني حالات چې کوم دي اوسنۍ کړنې دي. نو دغه څو ټکي وو چې موږ هم شاعرۍ ته مخه کړه. ممتازه د شاعرۍ نه بعد په شعر مین شوم. څو وخته مخکې ستاسو یوه شعري ټولګه اوبه شوي ناول په نوم فکر کوم چاپ شوه، څومره وخت کې مو دغه ټولګه را برابره کړه سره؟ تقریبا زه د اتم ټولګي نه دا د ښوونځي د وخت خبره ده چې ما شاعري پیل کړې وه او له هغې دمه تر دې دمه پورې تقریبا داسې 12-14 کاله کېږي. په دغه 14 کلونو کې ما ایله دومره وکولی شو چې دغه یوه شعري ټولګه د اوبه شوې وعدې په نوم مینوالو ته او لوستونکو ته اماده کړه. د ژوند په ټولو کې چارو کې بریالی اوس سهراب صاحب. فقط په وروستیو کې یو ښایسته غزل په خپله خوښه چې تا ته ډېر ګران دي، ځکه اکثره شاعران وایي موږ ته شعرونه داسې دي لکه بچي ګران دي، ځکه ستا خپل نظم کې ولې نو یو شعر درنه اورو یا هم یو نظم چې تا ته لکه د بچي په څېر ګران. مننه. یو غزل به درته ویم. غزل نه مخکې به یو 3 بیتونه درته ویم چې ته واخله امتحان رانه چې ودې شي باور. ته واخله امتحان رانه چې ودې شي باور. ته واخله امتحان رانه چې ودې شي باور. دا ګوته رانه پرې کړه چې زه څومره خرابېږم او زه دومره باوري یم که چېرته رانه لاړې. زه دومره باوري یم که چېرته رانه لاړې. زه دومره باوري یم چې تر عمره خرابېږم او چې څوک د چا بچي د پلار په مخ کې ورته وژني زما چې شعر خراب لولي څوک دومره خرابېږم. او غزل داسې دی ورو چې منمه ژوند کې شته ګټه او تاوان پروردګاره. منمه ژوند کې شته ګټه او تاوان پروردګاره. دښمن یم زه په خپله د خپل ځان پروردګاره. او خبر چې له سزا وم نو ګناه مې ولې وکړه. خبر چې له سزا وم نو ګناه مې ولې وکړه. همدې ټکي ته پاتې یم حیران پروردګاره. او منم چې زه غریب یم خو موږ دواړه ستا پیدا یو. منم چې زه غریب یم خو موږ دواړه ستا پیدا یو. غرور کوي په څه د کلي خان پروردګاره. او خانانو نه خاني واخله غریبو ته یې ورکړه مالداره که دا واړه غریبان پروردګاره. په خپل امان کې وساته له هره مصیبته بلا دې کړېدلي افغانان پروردګاره. چې امن راشي سوله راشي جنګ له منځه لاړ شي په زړه مې دی بس دغه یو ارمان پروردګاره. چې امن راشي سوله راشي جنګ له منځه لاړ شي په زړه مې دی بس دغه یو ارمان پروردګاره. سهرابه ملنګي او لیونتوب به دواړه پرېږدم. سهرابه ملنګي او لیونتوب به دواړه پرېږدم. دیدن که مې نصیب شو د جانان پروردګاره. دغه باید بیا ووایه. مننه. سهرابه ملنګي او لیونتوب به دواړه پرېږدم. دیدن که مې نصیب شو د جانان پروردګاره. مننه. ډېر ښایسته. لیدونکو ډېره مننه چې تاسو را سره تر دې دمه هستئ. جاوید سهراب نو ځوان دی، مدني فعال دی. د اوبه شوي ناول په نوم په دې وروستیو کې یو کتاب چاپ شو چې انشاءالله تاسو کولی سئ موږ به یې د همدې ویډیو کې د دغه کتاب عکس او
ادرس کې نو تاسو کولی شئ چې تاسو څنګه کولی شئ دا کتاب ترلاسه کړئ. نو تر بیا بلې ویډیو چې ستاسو خدمت ته نسیم سیدي حاضرېږي، تاسو په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم هر چیرې چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.